السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشه پام راړوم د نن ورځې دریو تازه او ډیرو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم په جلال آباد کې چاودنې یو تن وژلی او و نور یې ټپیان کړي دي. په جلال آباد ښار کې چاودنې یو تن وژلی او و نور یې ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله شوې ده. په ننګرهار کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دغه پیښې له ځایه سیمه ییز روغتون ته د یو طالب مړي او 3 طالبان او 4 ملکیان په ټپي حالت کې وروړل شوي دي. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش ډلې خراسان څانګې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. عمران خان وایي طالبان کېدای شي د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. عمران خان له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن سخت دریځ غیر ضروري وباله. ویل پاکستان لیوالی دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار واوسي. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته یې احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لورې په 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشارې وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. او وروستی خبر مو دا چې روسیه وایي غوره بولو چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅارو. روسیه وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیه غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د مسکو بلنه ورکړي. پیسکوپ وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر ښه دا ګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 5 دایمي غړیو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره اورېدلي وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.